چې بعض علماء لیکلي دي چې د امام مالک رحمت الله علیه مذهب داو چې هغه به په منځ کې لاسونه زوړن نیولي داس تړل بینا داغه جواب علماء دا کوي چې امام مالک رحمت الله علیه بادشاہ سره په یو مسله کې اختلاف راغلی او هغه اختلاف د قران د قدیم او د حادثو. بادشاہ وی امام مالک ته چې ته په دې فتوا باندې دسخط وکړه چې قران حادث دی. قدیم او حادث دا منطقي خبره ده، تاسو په پوهیول نه شئ. امام مالک رحمت الله علیه فرمایل چې گو قران کریم په اعتبار د کتابت سره او په اعتبار د نقص سره حادث دی، لیکن دا چونکه د خدای کلام دی نو ما ته سوء ادب ښکاری چې زه قران متعلق دا وایم چې دا حادث د خدای کلام ته گو په اعتبار د کتابت سره حادث ویل جائز دی، لیکن سوء ادب را تخکاری چې د خدای کلام ته حادث ویل. بادشاہ حکم کو چراوی نی صحیح راوی نی وو لاسونه ورته رستو تړل او پدی وګو باندې په ډنډو وای. امام مالک رحمت الله علیه هغه سړیو چې په ټوله ژوندۍ کې د مدینه منوره نه بهر شپه نه وکړي او په ټوله ژوندۍ کې په مدینه منوره کې پړې نه وي پخپو پیاب لخته بغرزیدا او وی پیدا چې په هغه ځمکه به زه چری پڼو سره نه ګرځم چې کومې ځمکې لاندې زما محبوب پروت دی او په ټول عمر کې د مدینه نه بار شپه دې د پاره نه کوله چې د حضور په خوا کې یو منټ تیرول دینه د لکها بادشاہ قربان شي. د بغداد بادشاہ ورته خطر علی غلو چې یو څو ورځې لدل تراش. امام مالک رحمت الله علیه ورته فرمایل چې زوزګار نه بیا خطر راغی چې 200 ورځې تراش. بیا ورته وی زوزګار نه بیا خطر راغی چې یوې ورځې لراش. امام مالک ورته ولیکل چې او د بغداد بادشاہ زما دې په خدای قسمی چې زه په مدینه منوره کې د رسول الله په خوا کې یو منټ ستا په ټوله بادشاہي وانه لم. زه د پیغمبر خوا پرېدم او ستا بادشاہي او د بادشاہانو سلام لرم. دا هغه سړیو چې بادشاہ سره اختلاف په یو مسله کې راغی او د بادشاہ حکم نه مانا او په دې وګوي په ډنډو والو نو دا دواړي وګي ماته شو. چې ماته شو نو امام مالک به بیا چې موږ کولو نو وګي چې ماته وینو لاسونو کې حرکت نو مجبورن بزوړن لاسونه نیولیو داسې تړلې. علما وايي چې دا غلطی د رائے ده چې هغه لیدل امام مالک داسې دی بیا عذر ورته پته نه لګیدل چې د په منځ کې ارسال ولي کوي. ناغه دا خیال کړی دی چې جوړ د امام مالک مذهب دا دی چې لاسونه زوړن نیولي کړي داغه مذهب دانو لاسونو تړلو مذهب. عزیزانو اوس باس ته د اوقات د منځ د سحر وخت د آیات کریمه کې الله فرمایلی دي چې منځ دا فرض ده په مسلمان باندې کتابا موقوتا اے فرضا موقتا. کتابا موقوتا دا معنا چې فرض په وخت سره هر منځ په خپل وخت فرض ده. د سبا منځ د سبا په وخت کې فرض ده، د ماسپخین منځ د ماسپخین په وخت کې فرض ده او د مازیګر د مازیګر کې او د ماخام د ماخام او ماسوتن ماس. بیا اوقات د منځ چې دي دا هم قران نه ثابت دي. د سبا او د ماسپخین او د مازیګر او د ماخام او د سبا وخت شروع کیږي د منځ سو وخت کې چې شپه وچوي. شپه چودل دی ته وایي چې د سبا په ټیم کې تاسو د اسمان دی کنارې ته وګورئ نو یکدم توروالی نه سپینا نری کرخ ښکاره شي. نو چې یکدم توروالی نه سپینا نری کرخ ښکاره شي نو سبا وخت د دغه وخت نه ونیسه این تر خطو د نوره پورې چې نور لانی خطله او قریب وي خطو ته په دغه وخت کې د سبا مونږ کیږي. دا د سبا د مونږ وخت نور خطو د سبا د مونږ وخت ختم شو. بیا ماسپخین مونږ یو لرګي داسې ودروا د دې دوه قسمه سورې ده.
یو توي فیء الزوال د دې په دې بیخ کې چې کوم سورې ده ان د دې 12 بجو په ټیم کې چې نور دی نیم اسمان تراشي نور گویا بالکل نیم اسمان تراشي نو داسې لرګي ودروا د دې په دې بیخ کې وګوره دې ته وایي فیء الزوال ا د دې بیخ سورې چې ده دغه وخت کې لا د ماسپخین وخت نه دی سور د دې بیخ د سوري په وخت بیخ سوری ته ګوره چې اغه نه سوره داسې روان شي ځکه چې نور داسې اوړي نو سوره داسې روان شي به یو انچه قدرم چې سوره داسې روان شي نور ووري او زوالو شي دا د ماسپخین وخت شو د ماسپخین وخت بیا تر هغه وخت پورې دی دا لرګي وګوري د دې سوره چې دوچندې ته ورسي دا لرګي دی چې نور څومره داسې اوړي نو د دې دا سورې داسې روان نو د دې په ډبل چې سورې ورسي نو د ماسپخین وخت ختم شي بیا د مازیګر شروع شي د امام شافعی رحمت الله علیه دا مذهب دی چې د دې په سنگل یعنی یو چندای تنور ورسي نو ماسپخین وخت ختم شو د مازیګر شروع شي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب کې چونکه وسط زیات دی او چې د دې لرګي په دوچندې تستوره سورې ورسي نو د ماسپخین وخت ختم شو د مازیګر وخت مثلا دی وخت کې غالبا ما ناپ کړه نه دی خو شاید 3:30 بجو پورې عموم د ماسپخین وخت کې دی شي عزیزانو د دې سورې دوچندې نه چې واوړي نو د مازیګر وخت شروع شو د مازیګر د مونږ وخت ان تر غروب د نور پورې ترغه پورې د مازیګر مونږ کیږي چې تر سو پورې نور نی پریوته نور نیم پریوته او نیم شتا عموم کده مازیګر مونږ سړې وکي نو دا کیږي په وخت د غروب کې فقهاو لیکلي دي چې د دغه ورځې د مازیګر مونږ په وخت د غروب کې هم کیږي نور منځونه دغه ټیم کې نه کیږي بیا چې نور پریوت تاسو دې طرف ته خیال وکړئ نو د سپینوالي په ځای تورواله ښکاري نور غورځېدو د ماښام وخت شروع شو دغه د ماښام وخت عام خلقو کې خو دا پراپګاندا ورته او کار بلا ورته چې ماښام مونږ دومره لنډ دی لکه وخت لکه 2 رکعاته نفل چې سړی کوي دا خبرې نشته د ماښام مونږ تر هغه وخت پورې کیږي چې تر سو پورې دې طرف ته قبله طرف ته په دې اسمان کې سپینواله موجودي چې تر سو پورې دا سپینواله وي تر هغه وخت پورې د ماښام مونږ کی علماو چې حساب لګولې دي نو 1 غنټه او 15 منټه د ماښام مونږ کی د نور پرې وته نه والا چې 1 غنټه او 15 منټه تیر شنو ال د ماښام قضا شي چې دا سپینواله تر سو پورې باقی وي ترغه پورې د ماښام مونږ کی عزیزانو ماښام مونږ چې اوش د مقام کې 2 مذهب د امام شافعي مذهب دا دی چې سورواله لري شنو د ماښام وخت ختم شي او د امام ابو حنیفه مذهب دا دی چې سپینواله لري شنو د ماښام وخت نو گویا د ماسختن مونږ د ماښام نه رستو 1 غنټه او 15 منټه رستو راوکی اوس ماښام په څو کې 10 منټه کم شپږ هم نه پاو کم شپږ باندې د ماښام وخت او بیا د ماسختن بانګ تاسو وایي په پاو باندې وایي کنه وایي 9 بجې ماسختن منځونه کیږي او په پاو باندې د ماښام بانګ وایي د ماسختن نو گویا د ماښام نه رستو لا د ماښام وخت باقی وي چې تاسو اذان وکړئ دې تاسو وکړئ پاو کم شپږونه والا تر 9 بجو پورې به تاسو د ماسختن اذان نه کوئ ماسختن اذان به دی ورځو کې په 9 بجې کوي اله به ماسختن رواکي نن تاسو په ملک وګوره ټول اذانونه قبل از وخت دي سبا په خطوي څوک خبر نه دي چې سار خطلې ده کنه په کم په 15 بجې بانګونه ویلې کیږي سار
په 15 بجې ویلې کیږي، په باندې په 15 ویلې کیږي، شل منټه د پاسه په 15 ویلې کیږي. بس خو چې کله استاد را پاسې دا او الله اکبر شروع کړ پته نه لګي. تاسو خیال راغی نو نه د سبا وخت چاته معلوم دی، یا وخت تیر اذان کړو یا وخت لانه خطل او اذان کړي. دغه سي د ماخام ماسختن وخت دی، 1 غنټه او 15 منټه به تیرې نو هغه نه رستو به اذان. نو د ماسختن اذانونه ټول قبل از وختي. هغه سنتیت چې کوم د ماسختن د اذان دی هغه ټول نه فوت. اوس جمعه دی وختي بانګ وایي چې وختي موسکی جمعه دی خو دې شپې دی خدای دی واهو نا وخت مسکو کم از کم 8 بجې خو مسکول پکار. ورغشتو مولانا صاحب دی الله غریق رحمت هغه په جمعه کې د شپې ماسختن موس په 10 بجې کول. ولی ابو حدیث کې راغلی دی چې ماسختن موس څومره لیټ کې نو عمره پکې ثواب زیات، څومره لیټ نو قوم ټول په دې عادت کړو چې ماخام موس به وشو، څوک به کارونو پسې لاړ، څوک به ودشو، په 9 بجې به اذان وشو، بیا به خلق را پاسې او د سونه به کو ځان به تیار کو او ابل ماسختن موس به په 10 بجې. قوم په دې عادت کړو. نن موږ د خدای په قهر ځکه اختیو چې موږ په قوم نه عادت کړی دی او نه سره قوم په عادت کی، ځکه چې امام خود قوم خزای امام غریب څه شي. او بیا چې په کلی کې لا چرته خان وي یا ملک وي یا د اصل لکای ببره وا کنه دي بیا تاسو امام ویلش ته چې څو هغه به امام کوي، وخت به ته مقرره، ټیم به ته مقرره، انتظام به ستا په لاس کې. امام غریب څه کولی شي؟ حالانکه مالک امام وقت به امام بدلی، ادریږي به امام پټه د امام خو خلک تر وخت مصلی تراغه او ادره ته څوک چې ته وای چې راځي ادریږي. امام غوندې شرمېدل شي خدای دې په دې ملک بل څوک دی لکه امام د جمعتونو. بیا چې چرته خوار امام او غریب امام اخو د خدای قهر به غل چرته په وخت قبر وکني. بیا دا قوم دا خلک بیا دا امامان په دې عادت کولې شي چې راځي الکه د شپې مونږ په 10 بجې کو یو سړی به ورته رانشي. ولار صاحب نه مونږ کې اهلیت شتا او نه قوم کې اهلیت. وہی وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، اب عطر بھی ملو تو محبت کی بول. لار هغه ورځې چا خپلې بد عطر غوندې بوی کول، اوس چې عطر ومږي تنه د گنگای بوی بدل. اسلام نه قوم پاتې ده او نه امامان پاتې. دا قوم ده. نن ستا په دې شیباغ کې د کرکټ میچ ده په 200 روپۍ ټیکټ ده، په 200 خزو ماغستی دي او نرو ماغستی دي. لار شي لک تماشا وکړي. د دې قوم پته بدرته ولګي چې خدای دا قوم باندې ته پرانا ورځي اور ولی نه بلې یا د شین اسمانه کانی په ولی نه راوړې په دې بدبخت قوم باندې. کرکټ څه شي دی؟ کرکټ میچ دی، ټول صوبه ورته راغلي. تورشه ستاده صوبې د لوی بوجای خدي په کې ناس او دا لوندان به منډي وای او غونډس کبه په دغه ځای پورې مګي او خدي به تماشې. دا خلک په دې عادت کې جرازي لګي چې زما جامون گزار دی هغه یې وایي چې لکه په لاس بجو ها په لاس بجې بس مونږ متا تناس کیو وای به څه کنه. تاسو خلک مولا چې د مونږ گزار نه څومره تنگ دی دومره د بدمعاش نه لیدا. قسم په خدای زګه چې تمون سترازینو ټیپر په ما خرڅه چې دا غل زموږ لاره تاسو څوک عادت کولې شي. او ورغشتو مولانا صاحب هغه انسانو هغه انسان الله د حدیث درس به کولو او چې د ورځې په حدیث کې ورته اشتباه وشو چې دا حدیث داسې دی کدا سي دی نو د شپې به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې وې چې دا حدیث داسې او ډېر لوی عظیم انسان قوم عادت کړو په دې قوم عادت. زه د افریقې سیټان راغلی ما ته وی چې موږ د غرغشتو مولانا سره ملاقات ته زو تبر سره لار نش مالولې بلار نش زور سره لار مولانا صاحب ځکه کې ماسپخین ورسېدو شملې او سکړک او ساګ دایره وېست روټای مو خړه چې روټای مو خړه نو سیټانو 50,000 روپۍ وېست دا نن نه 10 کال مخکې
50,000 روپۍ راوېستې صاحب دا هدیه ده. مولانا صاحب ورته وایي چې دا زما د کور روټۍ مو خوړه نو که دا پیسې ما واغستې دا به د روټۍ عوض شي او د قرآن په دې آیات به زما عمل را نشي چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ما روټۍ په تاسو خدای د پاره وخوروله او زما اراده د روټۍ بدلم نه ده او شکریا هم نه ده. نو دا به د روټۍ بدل شي او لوجه الله ټکی به پدې حذف شي نو باندې به خدای ناراض شي. والله العظیم چې د دنیا واسي په وکړي مولانا صاحب پیسې وانه بس. ما ورته غلی غوندې وی پښتو کې ما جی وایلې نو څه کې ما دل بچیا وا بهلما او په قران په کراودي او په قیامت کې تبه اخلاصې دی. ایمان دې ته وي ته خو سره شي چې در توبه در باندې اوس کوم یو 10 روپۍ راو بس ممکن ایمان دې ایمان دې ته وي او دین دې ته وي په قران عمل دې ته. قوم د قوم ور سره متفقو چې دا مولانا صاحب چې سکی دا دین دی دا اسلام دی دې کې مرزا پرته ده د جناب رسول الله صلی الله علیه نو ارضا وزیدان چې د ماسوتن وا یو نیمه ګنټه رستو د ماخام نرستو شروع شي نو دا بیا ټوله شپه ده ټوله شپه ان تر سبا خطو پور. مطلب دا چې په 12 بجیم کیږي په 10 کیږي په 2 بجیم کیږي په 4 بجیم کیږي په 4 بجیم کیږي په 15 بجیم د سبا د ماسوتن موږ سو پورې چې سبا نه ختله تر هغه وخت پورې دا د ماسوتن عرض داو چې په دغه شپه کې د بزرګانو طریقه ده یو چې فرض مونږ او سنت ماسوتن وکي نو وتر پری دغه وتر بیا تهجد سره کوي. اول تهجد کی او رست بیا وتر کی. تهجد د 2 رکعاتو نواله تر 12 رکعاتو پورې. تهجد اصل کې وای د شپې پورته کې دوتا شپه کې چې سره را پاسي دې ته تهجد وای. که 2 رکعات دی وسو که 4 دی وسو که شپږ وسو که 12 وسو قران دې هر ځای په کې ولست. نو وتر ماسختن کې هغه خلق چې کوم تهجد کوي نو هغه ماسختن وتر پرې دی بیا وروسته تهجد دی کې ثواب زیات دی. دغه عادت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. فرض به په جمعات کې وکړه سنت لبکور تلاړو او وتر به پرې خو بیا به تهجد سره. د سردار کونین عادت داو چې صرف فرض منځ به په جمعات کې کولو باقی سنت او نفل چې دي دا به په کور کې کول. اوس جمعات سره د سړی کور نږدې وي او ډیر نږدې نو دام سنت طریقه ده چې فرض جمعات کې وکي او سنت له کور تلاش نفل له کور تلاش. اما د سړی کور لري جمعات نه نو بیا لار کې 200 نور لانجی کنجی پیخی شي نو سنت سړی نه پاتې شي بیا غتم جمعات کې سنت کول پکار. عزیزانو د بزرگانو طریقه دا چې وتر تهجد سره کول دی کې اجر دی. لکه یو بزرګو شپه کې راپاسې د تهجد یو کو نو اسمان ته مخاطب شو او وی چې اے الله زهر وخت ویم چې الله 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 او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده ز دایما زما رشین شو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده ز دایما نو आवाज ورته وشو چې گفت اللہ تو لبیک ماس گفت اللہ تو لبیک ماس وی نیاز و شور و دردت پیک ماس گفت اللہ تو لبیک ماس وی نیاز و شور و دردت پیک ماس. اے بزرگان داستا اللہ اللہ چی دے دا زمان لبیک دے آسمان دورت آواز کی داستا اللہ وے چی دی دا زمان لبیک دے کہ زمان توفیق نوے
او زما قاصد نه وای درغله نو استاجب به الله څنګه ویلې او چې استاجب الله وې نو پدې شپه ایمان لرا چې ما درته وې چې لبیک حاضر درته ز خدای ولاړم وای څه وای تاسو خیال را علماء لیکي چې بادشاہ دې د شپې پاسې ده خوب نو ورته داسې ټلای یو کوټنۍ د دې خدمتګارو کوټنۍ وي هغه نه صد بنګ بنګ आवाज راتلو دور ته وکی خو ا خدمتګار په سجده کې پرته او جاری او چغي وای چې پروردګار اے زما عظیم خدایا ته په ما مینې ته په ما ډیر مهربان استا ما سره دومره مینه ده چې دا غي انداز بیانول نشم دور ته دروازه وټکوله هغه ورلری کول ول دا سوې دا سمو وای چې خدای ته په ما مینې د سوای چې خدای ز پتا مینې ما ورته زبات شالار لنډاوز د شپې ستا خدمتګار نه ما ز د ورځې ستا خدمتګار او د شپې د واورو په بو باندې او د سکما او د دوه رکعاتو نفل نیت تړم پنځل سپاره په یو رکعت کې وېمو پنځل په بل کې نو چې په دوه رکعاتو کې ټول قران ختم کم نو بیا ورته په سجده پریوزما او ورته ویم چې الله کته په ما مینه نو زما خو د ورځې چاو دی د بادشاہ په خدمتونو کې نو د شپې د دیر شو سپارو په دوه رکعاتو کې د لستو طاقت بد نه راکوله کته په ما مینه نو دا طاقت بد مال نه راکوله بادشاہ کده په ما مینه ته بادشاہ د ورځې دیم په عیش او عشرت کې وخت تیر شي او د شپې په آرام په پالنګونو کې پروت په خدای پتا مې نو دا توفیق به تعالی درکړې